الله رب العزت په دې دنیا کې هیڅ مخلوق عبث او بهوده نه ده پیدا کړی. د قرآن عظیم الشان د آیت مطابق جنیات او اشرف المخلوقات یعنی انسان خاص د خپل عبادت لپاره پیدا کړي دي. بس خو له بده مرغه نن سبا موږ انسانانو د خپل ژوند اصلي هدف هیر کړی دی او کله کله خو باید په خپلو سرکشیو او باخیتوب وژاړو. آیا کله مو فکر کړی دی کله چې د دنیا د عیش او شهوتونو په وړاندې خپل ځان او حیثیت وبایلو نو واقعا چې زموږ په حال افسوس پکار ده. کله چې یو ګناه ووینو ځان غلی ونیسو، نیکي او نیک عمل وګورو ورته شا کړو او ځان نه پې پوهه کړو، زموږ په حال دې افسوس وي. زموږ په حال دې افسوس وي چې یو فلم سندره مو ژړوي خو د قرآن په اورېدو سره هیڅ اثر او تغییر نه حس کوو.